د پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو یو تن د 4 تولې سرو زرو د غلا په تور نیولې دی. د لمړنیو معلوماتو له مخې یاد کس چې له کابل ولایت څخه د پکتیکا پر لور په یو مسافر وړونکي موټر کې روان وو چې د سفر پر مهال یې د سپرلي له بکسي څخه د سرو زرو بټوه ایستلې وه او پکې موجوده 4 تولې سره زري غلا کړي وو. د دغه غلا په تړاو د مټاخان ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې امیر مفتي ضیاء الحق حسیني داسې وایي: کابل نه د اډینا پکتیکا فلور باندې فولډر موټر را روان و چې ورسره نور سپارلي هم موجوده وه. یاد کس چې غلا یې کړې ده هجرت الله په نام باندې کونړ نه راغلی ده. دا هم په ډیګۍ کې ناست ول. په سواري کې د زنانه یو بکسه موجوده وله چې له بکسې نه د سره زر غلا کړي دي. نو چې کله مټاخان ته موټر را ورسېدلو یا د سپارلي چې د هجرت الله په نام باندې او غل هم ده دا کوز شو چې کله د هڅه کوله چې د روان شي په دې ټیم کې د سرو زرو چې کوم بکسه ده او مالک ده دغه आवाज چت کړل چې په بکسه کې سره زر نشته. لہذا یاد کس هڅه کوله چې سره زر په یو ګوشه ځای کې کیږدي د وروسته د راتګ دپاره دی بیا هغه سره زر ورواخلي. یاد سره زر د مټاخان ولسوالۍ د علي بابا د لیسې سره یو غرفه ده د غرفې خواته یې اچولي وو. لہذا په دې ټیم کې د مټاخان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مجاهدینو ته خبر راله چې دلته داسې شکل سره خبر روانه ده چې کله مجاهدین وروتل او موضوع وڅېړله نو یاد کس سره له سرو زرو په د غرفې سره لاس په لاس باندې ونیول شول. یاد کس د مټاخان امنیه قومندانۍ ته راوړل شول او په خپل جرم باندې اعتراف وکړ. نیول شوي کس د لومړنیو څېړنو پر مهال په خپل جرم اعتراف کړی او زیاتوي: نوم یې هجرت الله دی، کونړ اوسېدونکی. دا بیک پاته و، بیک له دامه ځای راوتلی او ما مې سره راواغست او بیا مې اخوا ګزار کړ غرفې شاته بیا دې دلته یې راوست. له نیول شوي کس څخه لا زیاتې څېړنې روانې دي او د دوسیې له بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.